اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د درسونو په لړۍ کې نن موږ تاسو ته یو داسې پروګرام معرفي کوو چې هغه د خپل بزنس د تجارت اکاونټینګ دپاره استعمالوي چې څنګه د خپل تجارت او بزنس دغه خپل مالي حسابونه په دې کې راپور کړو او جمع یې کړو. نو د دې پروګرام نوم دی ټیلی. اول به په انټروډکشن خبرې وکړو. زه به لاړ شم او د ټیلی انټروډکشن به تاسو ته وکړم. ټیلی څه رقم پروګرام ده. نو راځئ چې سټارټ واخلو. ټیلی پروګرام چې دا پاور آف سمپلیسیټي. ټیلی کمپنۍ انټروډکشن به وکړو. اول هیسټري اف کمپنۍ د کمپنۍ تاریخ به بیان کړو او ټالک اباوټ ټیلی پروګرام د ټیلی پروګرام په اړه به خبرې وکړو. نو اول چې د کمپنۍ انټروډکشن ته راځو. ټیلی سولوشن چې دا پرایویټ کمپنی ده چې دا په انډیا کې موقعیت لري او موږ ته چې دا د اکاونټینګ ریسورس پلانینګ دپاره سافټویر جوړوي. اټز ان انډین دا چې دا انډیا کمپنی ده او په انډیا بنګلور ایالات کرناټاکا سیمه کې ده. دا کمپنی چې دا په دې په 2014 کې یو ریپورټ ورکړی چې د ټیلی پروګرام یوزران چې دي هغه 1 میلیون کسټمر دي. په 2014 کې دوی یو راپور ورکړی و چې ټیلی پروګرام چې دی دومره 1 میلیون کسټمر چې دی دا یوز کوي. ټیلی سولوشن کمپنی چې دا پرایویټ کمپنی دا چې دا ټایپ انډسټري ده. دا کارخانه ده یا فابریکه ده د سافټویر جوړولو. دا چې دا پیدا شوې ده یعنې جوړه شوې ده بنسټ ایښودل شوی په 1988 کې. د دې فاونډران یعنې پیدا کوونکي بنسټ ایښودونکي شایمسانډر جیونکا دی او بل بهارت جیونکا دی. دا دواړه پلار او زوی وو. دوی یو کوچنی بزنس درلوده. دوی د دې په لټه کې شو چې څنګه موږ د خپل بزنس معلومات په یو منظم شکل ترتیب کړو. نو دې په فکر کې دوی د ټیلی پروګرام جوړ کړ. هیډ کوارټر یې چې دی بنګلور ایالت کرناټاکا سیمه کې په انډیا کې ده او پروډکټس چې دي د دې ټیلی ډاټ RP9 ده او ټیلی ډاټ سرور 9 ده، ټیلی ډاټ ډیولپر 9 ده او ټیلی ډاټ شاپر 9 ده. نمبر آف امپلایز په 2014 کې دوی کوم هغه د امپلای خپلو کارکوونکو راپورټ چې ورکړی هغه 9,500 کسان په دې کې کار کاوه. د دې ویب سایټ چې دی www.telesolutions.com دی. د دې تاریخ چې د فرست ورژن اف اکاونټینګ سافټویر واز launched as an MS-DOS اپلیکیشن. د MS-DOS اپلیکیشن چې دا ډېر یو ویرونکی اپلیکیشن ده. توره پرده لري. اکثره خلک ورسره بلد نه دي. نو دا چې دی د MS-DOS په شانت و او it had only a basic accounting function چې هغه یوازې بیسک اکاونټینګ فنکشن لرلی. بیا چې دی دا رینیم شو پیوټرانیک فینانشل اکاونټنټ باندې. It was known as a first code lease package چې دا چې دی لومړني کوډ او بیکاره پیکیج په نامه هم یادېده. A feature that made it easy for mass people to use. او چې دی کوم فیچر وړاندې کولو چې هغه د ډېرو خلکو دپاره د ګټورو. ښه دی به چې دی خلکو ته ډېر سهولتونه برابرول په هغه وخت کې. بیا چې دی بل ورژن په 1988 کې چې دغه ورژن رینیم شو ټیلی ته. بیا په دویم وار په 1999 کې رینیم شو ټیلی سولوشن په نامه شو. بیا په 2015 کال کې چې دا هغه ټیلی 7.2 شو.
بیا چې دی په 2006 کې ټیلی 8.9 شو 8.1 شو او بل چې دی بیا په 2009 کال کې ټیلی .ERP9 شو. بیا دوی په 2015 کال کې چې دی یو بل پروګرام جوړ کړی ویروډیهای په نامه ټو سرټیفای اینډ کلاسیفای ایټ بزنس پارټنر چې د بزنس دا کوم پارټنران شریکوالان چې دوی د پیژندنې او د دوی د معلوماتو او د دوی یو بل سره نښلول په باره کې جوړ شوی دی. د دې سافټویر نوم دی ویروډیهای. بل هم چې راځو په بله ویډیو کې به موږ او تاسې د دې انسټالیشن کوو چې دا پروګرام څنګه انسټال کړو. نو د نن ورځ لپاره همدومره بس دی. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي. ډېره مننه. ښاد او آباد. د خدای په امان.